د عامه روغتیا سرپرست وزیر چې د زابل د روغتیايي وضعیت د ارزونې په مخه راغلی وایي چې کابو 12 کال وړاندې زابل د هیواد په کچه د روغتیا له پلوه خوار ولایت بلل شوی و چې لا یې هم روغتیايي حالات بدلون نه دی کړی. نو موړي وویل چې په بیړني ډول د دې ولایت د روغتون د درملو ستونزه حل کړي او نورو روغتیايي ستونزو ته به هم په خپل وخت رسیدگی وکړي. ولایت زابل همه که ولایت است که مشکلات سی زیاد است، ممنوع اندازه نیازمندیشان زیاد است، باید نسبت به هر ولایت دیگر نسبت به شهرهای بزرگ ما توجه بیشتر به صورت بگیرند. قسمت دوا جناب والی صاحب شما دیدین که ما 2005 تن دوا را با ولایت زابل روان کردیم. دفعه گذشته رسید یک دوا ما وقتی که در وزارت آمدم برای کل رئیسای ساعتنامه امروز کل شهرخانه کابل از طریق ویدیو کنفرانس مجلس گرفتیم و شما گفتیم که شما بزرگترین مشکل ما دواست. دوا در شفاخانه ما نیست، در کلینیک ما نیست، مریض میاد و برای زو دوا نمیتونیم از بازار راش نسخه میگیریم. د زابل والی وایي چې د عامه روغتیا وزارت د ولایت د نفوس په پرتله درمل او توکي نه ورکوي. نو موړی وایي چې د دې ولایت نفوس کابو 800,000 ته رسیږي، خو عامه روغتیا وزارت د شاوخوا 300,000 په اندازه روغتیايي توکي او درمل را لیږي چې د دې ولایت روغتیايي ستونزې ورباندې نشي حل کېدای. والي د عامه روغتیا له راغلي سرپرست او نومان وزیر سره یو شمېر نورې ستونزې هم شریکې کړې. او زموږ شفاخانې فعلا د ساحوي روغتون مطلق سقوط سره مخامخ. د وزیر صاحب ډېر زیات شکر کوو چې دغه خلای ډکه کړه او د وره ورسېده، خو بسنه نه کړي. یو دغه لاره ډېر هغه مهمه ده. په دې مهمه لار باندې چې غټ شی ده، یو سټیشن د امبولانس ولرو، ولې سهار طرف د خاطر موقعیت کیږي، د خاطر موقعیت کیږي. موږ امبولانسونه دغه توانایي نه لري چې دا ټول په یو وخت کې کاور کړي. بل لوري د زابل قومي مشران او د ولایتي شورا غړي وایي چې مرکزی ادارې تل ورسره د مور او میرې چلند کړی، لا یې هم د مرکز او ولسوالۍ روغتیايي ستونزې ورته نه دي حل کړي. زابل ته دولت د افغانستان د یو خاورې په سترګه نه ده کتلې، دا لکه خارجي چې راغلي د پراته نه دورې خلک پر تېرېږي چرت نه کوي، خلک مړه وي چرت په قرآن کې کوي. زموږ مشکلات چې څونه وایي هغونه مشکلات شته. زموږ په مرکز کې دومره مشکلات دي چې په عمومي شارع باندې پراته دي، نو په ولسوالیانو کې به څه حال. مهرباني وکړله چې زه په اووه کال کې د دې راغلی ولم، یعنې فقیرترین ولایت د صحت د نګاه سو تر هغه شاته تللی دی، مخته حرکت نه دی کړی جناب وزیر صاحب، خو د مرکز توجه بیخي په صفر کې ده. خو په ولسي او مشرانو جرګه کې د دې ولایت استازي وایي د عامه روغتیا د سرپرست او نومان وزیر کړي ژمنې به په جدي ډول تعقیبوي او که یې ستونزې حل نه کړي خپله د باور رایه به ورنه کړي. د دغو کړو ژمنو په ارتباط باندې مخکې له دې څخه چې زه د زابل د خلکو رایه جناب وزیر صاحب ته استعمال کوم او په دې باندې متیقنه یم چې دوی دغه وړتیا او ظرفیت له مخې چې لري، خامخا به هغه رایه چې ماته راکړل سوې ده زه به حتما په هغه صورت کې چې جناب وزیر صاحب په خپلو کړو ژمنو باندې عمل وکړي هغه رایه ورته استعمالوم. دغه اواز دې رئیس جمهور ته په کابینه کې ورسي، موږ بیا پوسه کابینه نور بیا موږ تعقیبوو. دا بیا زموږ سره وعده ده چې خو په ولا کوو، هم به وزیر صاحب سره انډیوالي کوو، هم به زارۍ ورسره کوو، هم به ننوات کوو، هم به جدي ورته وایو. د عامه روغتیا سرپرست او نومان وزیر د دې ولایت د کووډ-19 مرکز څخه هم لیدنه وکړل. هغه دې ولایت ته د کورونا د مبارزې لپاره د راغلي بودیجې د مصرف او څارنې ډاډ ورکړ.